د غزني ښار د شپږمې ناحیې په کچه له علماو متنفذینو او ځوانانو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه. یاده ناسته د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د غزني ښار په شپږمه ناحیه کې د علماو متنفذینو او یو شمېر ځوانانو په ګډون ترسره شوه. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو وویل چې د دې ناستې اصلي موخه له ځوانانو سره د اړیکو ټینګښت، د هغوی د ستونزو اورېدنه او د کلتوري یرغل په اړه د عامه پوهاوي وړاندې کول دي. ټولو کې هدف له دغه غونډې څخه له ځوانانو سره همغږۍ، د هغوی ستونزې او مشکلات اورېدل او له قومي مشرانو او علماو سره د همغږۍ غونډه وه. هدف دا و تر څو دغو خلکو ته د فکري او فرهنګي یرغل لا نور واضح سي. زما په باور باندې دغه سیمینارونه په ټوله کې ډېر مثبت تمامېږي. د دغه ناستې ګډونوالو د دې ډول پروګرامونو ترسره کول ګټور وبلل او ټینګار یې وکړ چې د اصیل فرهنګ ساتنه او د فرهنګي ارزښتونو پیاوړتیا کولی شي د ټولنې د ودې او غوړېدنې لامل شي. در قالب فرهنگ افغانی است که ما پیروزیم با علم غرب و با تحقیق از علم غرب و فکر بود شاید یک مقداری بالا بریم، اما هرگز ممکن افغانان توجه کنید هرگز با تقلید از علم غرب با نحوه بوی غرب هرگز مواجه نشویم. بدون شک نقش ریاست اطلاعات فرهنگ که نقش اساسی و بنیادی را در یک جامعه ایفا می‌نماید لازم و ملزوم هستند تا با جوانان، نوجوانان و نونهالان جامعه نشست و برخاست داشته باشند و تدویر همچون برنامه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در یک ساحه لازم میباشد. دیني علماو د یادې ناستې پر مهال د اطلاعات او کلتور ریاست له هڅو مننه وکړه او له سیمه ییزو چارواکو یې وغوښتل چې د خلکو د ستونزو په حل او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې جدي پام وکړي. جذب جوانان و نیروهای فکری در بدنه حکومت که از افراد مستقیم و کسایی که در هر بخشی در بخش کامپیوتر، در بخش ساینس، در بخش‌های دیگر اینها تخصص دارن، اینها تحصیل کردن، سالها زحمت کشیدن. اینها من امیدوار هستم که حکومت امارت اسلامی که بر اساس قاعده‌های و فرمول‌های درست و سنجیده حرکت میکنه، انشاءالله که نیروی فکری را جذب کنه. د مسؤلینو په وینا په راتلونکي کې به هم ورته پروګرامونه ترسره شي څو د فرهنګي ادارو او د ټولنې د ځوان قشر ترمنځ همغږي نوره هم پیاوړې شي.